افغان حکومت وایي چې د خپلو مشروع ګټو لپاره نړۍ هم اړ ده چې افغانستان په رسمیت وپیژني. افغان حکومت وایي چې یوازې افغانستان نړیوال رسمیت ته اړ نه دی بلکې نړۍ هم مجبوره ده چې د خپلو مشروع ګټو لپاره افغانستان په رسمیت وپیژني. دغه خبرې د افغان حکومت بیان ذبیح الله مجاهد یوې خبري ناستې ته کړي. نوموړي زیاته کړې چې دوی د نړیوال رسمیت پیژندلو لپاره ټاکل شوي شرایط پوره کړي دي او په نږدې راتلونکي کې به په رسمیت وپیژندل شي. نوموړي یو ځل بیا ټینګار کړی چې د امریکا په ګډون له ټولې نړۍ سره ډیپلوماتیکي او دوستانه اړیکې غواړي خو هیڅ هیواد ته د پوځي حضور اجازه نه ورکوي. ښاغلي مجاهد یو شمېر هیوادونو ته د افغانستان اسلامي امارت د لوړپوړو چارواکو د سفرونو په اړه ویلي چې یاد سفرونه له لاسته راوړنو ډک وو او په اقتصادي او ډیپلوماتیکو برخو کې د همکارۍ ډاډ ترلاسه کړی دی. باید وویل شي چې واک ته تر رسېدو وروسته د افغانستان اسلامي امارت لوړپوړو چارواکو د سیاسي او اقتصادي ملاتړ جلبولو په موخه د سیمې او نړۍ یو شمېر هیوادونو ته سفرونه کړي او لا هم دغه لړۍ ادامه لري. د کابل ټکی کام یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. دا که ستاسو لومړی راتګ وي هیله ده په چینل کې اشتراک وکړئ او د زنګ بټن یې هم ووهئ.